رب العالمین چې دا انسانان په دنیا کې پیدا کړي دي ورسره حیوانات هم پیدا کړي دي نو د انسان او د ځناور په منځ کې الله یو ډېر لوی فرق ښودی دی انسان اشرف المخلوقات دی په ټول مخلوق کې د انسان نه بهترین مخلوق بل نشته او چې دا څومره کائنات الله پیدا کړي دي دی ټول د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي چې څومره ځمکې دي وواړه او که اسمانونه دي او که دا ستوري دي او که سپوږمۍ ده او که نور دی او که دا نباتات دي او که جمادات دي دا ټول خدای پاک د دې انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دا انور تاله ګرمي درکوي او تاله د انور رڼا درکوي تاله میوې پخوي دا سپوږمۍ دي او که دا ستوري دي د شپې دله رڼا درکوي او په میوو کې دله رنګونه پیدا کوي څومره چې په دې میوو کې دا یو میوه سره ده او دا بله شنه ده او دا بله سپینه ده دا رنګونه په دې میوو کې خدای پاک د دې ستورو او د دې سپوږمۍ د رڼا نه پیدا کوي دا اوبه دي دا الله د انسان دپاره د حیات او د ژوند لویه ذریعه پیدا کړې ده که اوبه نه وې نو ژوند به چاپوټې هم نو تېر کړی وجعلنا من الماء كل شيء حي الله په اوبو کې حیات پیدا کړی دی ژوند پیدا کړی دی چې کله اوبه کمی شي نو الله فوراً اوریځ راولي او بارانونه ترې وکړي په ځمکه کې چینې پیدا کړي او دریابونه خدای پیدا کړي که دا هوا ده دا هم د انسان د فایدې دپاره ده که دا هوا نه وي قسم دی که چا ژوند تېر کړی وي دا چې څومره کافران دي دا بره د سیارو ته خیږي او د دې ستورو او د دې سیارو معلومات اخلي چې که داسې یو ماحول چې ته پیدا شي چې هغې کې اوبه وي او هوا یې پکې نو نشته بې د ځمکې نه تر ننه پورې داسې ماحول وي چې ته پیدا نه کړه چې هلته اوبي او هلته هوی او د خدای داسې عجیبه نظام دی چې کم څیز ته د انسان ډېر ضرورت دی هغې وله خیراتي پیدا کړې ده رڼا ته ډېر ضرورت دی نو خیراتي درته موږ ته رڼا ده اوبو ته ډېر ضرورت دی نو خیراتي درته میلاویږي ځمکه او که نه اوبه به راوځي بورقه ورښکته کړه پخوا به خلکو هم دغسې اوبه رایستې هوا ته زیات ضرورت دی نو هوا مفتو کې خیراتي درته الله پیدا کړې ده زما د خبرې رونو خلاصه دا ده چې دا څومره کائنات دي دا ټول رب العالمین د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي او انسان په دې ټول مخلوق کې اشرف المخلوقات دی خدای ته ډېر نږدې او بهترین مخلوق دی او الله د خپلو احکاماتو د انسان سره تعلق پیدا کړی که دا غویان خدای پیدا کړي دا هم د انسان د خدمت لپاره قرآن شریف کې الله فرمایي وسخر لكم الانهار سخر لكم الشمس والقمر دائبین ستاسو دپاره وي ما پیدا کړي سخر لكم الانهار نهرونه ستاسو دپاره ما پیدا کړي دي او تا ته مې آسان کړي دي الله فرمایي او دا څاروي فی الانعام حموله بعضې د لبارونه وړي د بعضو نه پیس کې د بعضو غوښه خوري بعضې ستا خدمت کوي دا ټول حیوانات او زمارونو د دې حیوانات او د انسان په منځ کې الله بنیادی او فرق هم پیدا کړی انسان له عقل ورکړی دی هغې له عقل نه دی ورکړی انسان د خپل عقل په ذریعه ځان له جامه جوړولی شي او اغوندي د هغې عقل نشته نو جامه هم نشته انسان د خپل عقل په ذریعه خپل ځان له کوټه جوړولی شي هغې کې د ګرم او د یخو انتظام کوي حیوانات ځان له نه کوټه جوړولی شي چې د یو جاله به جوړه کړي پوټینۍ غوندې هغه جال هم چې جوړوي چې ته د انسان کوټه کې به جوړوي اونه کې به جوړه کړي بل دی ولا باران روانه کړي خو داسې کوټه لکه مونږ چې ځان له کومې کوټې جوړو روشندان پکې جوړو یخنۍ کې پکې ایټرې لګو اور بلو
او په ګرمۍ کې پکې ځان ته ایر کنډیشن او پکې لګو د انتظامات هغې نشي کولی. موږ له خدای عقل راکړو، د عقل په ذریعه موږ کوو. ځان له ډوډۍ غنم کرو، ځان له تجارت کوو، حیوان کې دا شی نشته، دا عقل د هغوی نشته. اوس وروڼو بنیادي څیز چې درته وښیم چې په هغې انسان د دې ټولو حیواناتو نه جدا دی او الله وایي چې انسان به هغه کوي. څه شی دی هغه دا چې دا انسان یو بل سره د حیا ژوند تیر کړي او د انسان یو بل سره د احترام ژوند تیر کړي. په حیواناتو کې دا حیا نشته. حیوانات نه دا پکې شته چې د انسان نه حیا وکړي، نه حیواناتو کې دا شته چې د خپل چا نه پیدا دی چې کمې مور ده او کمې پلار دی د هغې نه حیا وکړي. که ګیا ورته واچئ نو چې کمې مور ده غوا هغه په هغه بچي په ښکرو وایي ګیا ځان ته را قبضه کوي او بچی ځان ته ګیا راکاږي مور په خپلو ښکرو وایي. او دا یو مور نه دوه پیدا سخي یو لټ په سترو په ښکرو ډغره ورکوي ګیا ځان ته راکاږي او بل له په ښکرو ډغره ورکوي ځان له ګیا راکاږي. دا حیا او د احترام دا په حیواناتو کې نشته. دا که شته نو صرف او صرف په انسان کې شته. انسانانو کې حیا شته، انسانانو کې د یو بل احترام شته او دا شریعت مقرر کړی دی. زوی به د پلار احترام کوي، زوی به د پلار نه حیا کوي، لور به د پلار او د مور نه حیا کوي او لور به د مور او د پلار احترام کوي او کشر به د مشر قدر او احترام به کوي او د هغه په مخ کې به کار نه کوي، خپله حیا به کوي او ښځه به د خاوند نه حیا کوي، احترام به کوي. او دا چې کوم مشران دي دا په خپلو کشرانو باندې شفقت کوي او دا طریقه مونږ ته چا ښودلې ده؟ دا راته قرآن ښودلې ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. او چې دا جون په کومه معاشره کې او په کومو خلکو کې هغه بهترین مخلوق دی بیا لکه دا په صحابو کې دونه حیا به صحابو کول او دونه احترام به کو د مشر او بیا خصوصا د نبی علیہ السلام قسم دی چې د هغې مثال به په دنیا کې پیدا نه کړي. دې دل یو څو مثالونه اوس در کوم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو ځل په لار روانو او د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو. چې ملاقات یې څنګه وشو نبی علیه السلام له لاس ورکړ. چې لږ ساعت مخکې تیر شو د نبی علیہ السلام ساره نو په یو کوڅه کې ته داسې پټ شو، په یو لاره لاړ. حضور پاک جومات ته لاړ، ابو هریره نشته. لږ ساعت پس ابو هریره راغی. دا حضرت ابو هریره دا د پیغمبر علیہ السلام یو خاص نږدې شاګرد دی. ډېر وروسته راغلی دی مدینې منورې ته. دی په 9 هجره محرم کې راغلی دی. څوک وایي هم په دغه کال اسلام او ایمان راوړی دی، خو راجحه دا ده چې دی د مخکې نه مسلمانو. طفیل ابن عمرو الدوسي رضی الله تعالی عنه دی راغی. د دوس قبیله او د ابو هریره د یو قبیله وه. دی راغی مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه. او بیا نبی علیہ السلام دته وی ز خپل کلی ته لاړ شي یمن ته او خپل قوم ته دعوت کوه او خپل قوم ته تبلیغات کوه، دین ورته رسوه. یو وخت دی راغی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ، وی د الله رسوله زما قبیله چې کم دوس قبیله د هلاکت تباه شوه، اسلام ته توجه نشته او ما پورې خاندي او ملند او ټوکې را پورې کوي. خیر یې ورته وکړه چې خدای پاک زما دا ټول قوم تباه کړي. حضور پاک خو ډېر شفقت والا پیغمبر و. لاس یې اوچت کړل، وی اللهم اهد دوسا وأت بهم. وی خدای د دې دغه قوم د دې طفیل ابن عمر د دا قوم خدای دا مسلمانان کې وأت بهم او ټولو ته پړه کې د هجرت شوق واچې ټول مال راولې.
هغه د خیرې غوښتې د نبي علیه السلام او حضور پاک ولا دعا وکړه وی زه قوم ته خدای بخیر کړي چې دی واپس قوم له راغی ټول قوم یې خدای مسلمانان کړ. نو بعضې حضرات وایي چې ابو هریره په دا ړومبور ورځو کې د طفیل ابن عمرو دوسي په تبلیغ خدای مسلمان کړی دی. خو په دې دا علما اتفاق دی چې په 9 هجره کې چې کله خیبر فتح شو نو دا ابو هریره رضی الله عنه راغی پیغمبر علیه السلام ته. خپل نوم یې عبدالرحمن دی چې اختلاف پکې د علماو د ده او د پلار په نوم کې شته. خو نوم یې عبدالرحمن دی او د پلار نوم یې سخر دی. عبدالرحمن د سخر زوی. اختلاف پکې لږ ډېر شته په دې نوم کې. ابو هریره ورته ولې وایي؟ هریره پیشونګړی ته وایي. هره پیشو ته وایي او هریره پیشونګړی ته وایي. نو دی وی ما سره یو پیشو وامې ساتلی وه. بعضې خلک پیشو سره مینه کوي. نو کله او میزان سره د لستوڼي کې تړله. لستوڼي به د صحابو اوږده اوږده به غټ غټ لستوڼي به او د شپې به مې بیا په ونه کې کېنوله. نو خلکو راته وي ابو هریره پیشو والا پیشونګړی والا. دا ابو لفظ په عربی کې دا د صاحب او دا مرګري په معنا مستعملیږي. ابو هریره پیشونګړی والا. نو چې نبی علیہ السلام لراله مدینه شریفه ته پیشو را سره وا نو حضور پاک چې وکتل نو هغه م راته همغه خبره هغه نوم باغسته چې هلکه ته خو پیشونګړی والی. ډېر زیات چې څنګه حضور پاک لراغې د پیغمبر علیه السلام نه جدا شوی نه دی. مور یې وایي زما مور کافره وه او مور بار وخت وهه او دا به ورته وی چې واپس خپل زوړ دین له لاړ شه. خو د مور نه منل. ګوره احترام د مور یې څونه کړی دی. مشر سړی دی اوس مشر له مور ډب ورکولی شي. مشر بالغ له پلار ډب ورکولی شي. که معمولي بالغ هلک ته پلار سخت خبرې وکړي نو زر پلار ته رانیغ شي. که مور ورته دوه خبرې کوي نو سترګې ورته رابرندې کړي. دا ولې دا د شریعت او د اسلام چې کوم خوی دی دا په د هلکانو کشر کل کې نشته. قسم دی زه خو کله حیران شم دا کشر کل ټول دا حیا د دوی د سترګو نه وتې ده. احترام د دوی د سترګو نه وتې دی. نه څوک د پلار احترام کوي نه څوک د مور احترام کوي نه څوک د ښځې احترام کوي او نه څوک د مشر قدر او احترام کوي. خدای چې دا څه زمانه ده او څه به جوړېږي. یو ځل مور څپېړه راکړه او چوکۍ راپسې راواغېسته نو دې ته په منډه روان دی پیغمبر علیه السلام له. وی د الله رسوله وی زما د مور له خو دوا وکړه. هر وخت را سره په جګړو وي چې وی کتل مور ورپسې شاته را روانه ده دنکې ورسره دي چوکا ورسره ده. وی هغه د صاحب راپسې راغله. حضور پاک لاس اوچت کړی او دعا وکړله وی یا الله د ابو هریره مور ته ایمان ور نصیب کړي. مور چې څنګه را نږدې شوه وی صاحب دا د جومات ته راله. نبي علیه السلام مسکي و. د ابوهریره مور له اواز ورکوي څنګه رالې؟ خورې یا ترورې هر څه چې وی د الله رسوله ایمان له رالمه ما ته مسلماني وښایه. راغلې په کوم نیت وه خو د پیغمبر علیه السلام دعا وه او هر سره یې ډغره وواله خدای مسلمانه کړه. د پیغمبر علیه السلام 5304 یا احادیث د امت ته رسولی دي. 5304 یا حدیثه. خدای خبر چې نور به ورسره څونه و خو دا هغه دي چې دا امت ته د رسولی دي. نو خلکو به پې سوال کو وی تا د حضور پاک سره صرف 3.5 کاله وخت تېر کړی دی تقریبا او نورو صحابو چا 10 کاله چا 15 کاله چا 20 کاله تېر کړي دي. نو هغې وی دومره حدیث لري نقل کړی او تا ته دومره حدیث یاد کړی دي. نو دی وی دوه خبرې کوي. وی زما او د نورو صحابو منځ کې دوه فرق دی. وی نورو صحابو انصار او مهاجرو نو انصارو به په خپلو پټو کې کار کوو. هغې د خپلو زمیندارو نه نوزګارېدل چې ضرورت به راغې حضور پاک ته به رانږدې شو او جهاد له به هم تل لمونځونه به هم کول. او چې کم مهاجرینو نو هغې به تجارتونه کول. او ی ابو هریره خو چې به خېټه کې او نوړی ډوډۍ میلاوېده د پیغمبر نه به نه جدا کېده.
زه به ورسره هر وخت به ورسره موجود وم. نو هغه خبرې ما یادې کړي دي چې نورو صحابو نه دي یادې کړې. سفر کې به ورسره ځم، په مدینه شریفه کې به ورسره ځم، دروازې به ورسره زه ناستم او د شپې به ورسره زه ناستم. او دویمه درته یو ټکي وویم، یو ځل ما حضور پاک ته شکایت وکړ چې د الله رسول ستا نه خبره اورم کله مې هېره شي، کله مې خبره هېرېږي. وی راته وی لمن خوره که، وی په ما یو صادر و هغه مې خور که. وی چې وی خور که نو حضور پاک څه الفاظ وی په هغې کې چوپ کړل او ما ته وی دا صادر ځان پورې ومږه. وی ما هغه صادر راوړه او په دې سینه پورې مې ومږه. وی قسم په خدای که د هغې نه پس ما نه یو حرف هم هېر شوي چې څه به د حضور پاک د مبارک خولې نه وتل ما ته به داسې یادېدل چې به د ما نه بیا نه هېرېدل. محبت مینه د پیغمبر علیه السلام سره څومره ده او احترام د حضور پاک څومره دی. نو چې نبی علیه السلام سره په لاره ملو شو، دې ته په کوڅه لاړ او حضور پاک جومات ته لاړ. نو لږ ساعت پس جومات ته رادننه شو. چې راغی نو پیغمبر علیه السلام دې تپوس وکړو، اینا کنت یا ابا هریره، ابو هریره چېرته تللی وې، کوم ځای وې؟ ګوره اوس احترام ته ګوره. وی د الله رسوله جنوب هم په لویه بیاودسۍ کې وم، جنابت کې وم، لویه بیاودسي مې وم. نو کرهتو ان اجالسکا، نو د الله رسوله دا راته ډېره بده ښکارېده چې تا سره په مجلس کې کښېنم. لویه بیاودسۍ مې وه نو تا سره کښېناستی نه شم، نو لاړم غسل مې وکړو ومې لمبل، نو بیا تا سره رالم او تا سره کښېناستم. صحابه چې به په لویه بیاودسۍ وکړو پیغمبر علیه السلام سره به نه کښېناستی دی. حضور پاک ورته وی نه ابو هریره، ان المؤمن لا مسلمان خو پلیتیږي نه. خیر دی که څوک بیا بیاودسۍ کې می او بل سره په مجلس کې کښېني نو کښېناستی شي. څوک اودس مات کی او بل له لاس ورکوي نو لاس ورکولی شي، لاس خو پلیت نه دی. که څوک په لویه بیاودسۍ کې د هغه لاس پاک دي، د هغه خوله پاکه ده، لیکن څه دي؟ لیکن صحابه به دونه د حضور پاک احترام کو چې بیاودسه به پیغمبر علیه السلام له به لاس نه ورکو او دس به ورکه رابلل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به لاس ورکو. د احترام. خیبر کې یو څو مسلمانان تلي خیبر ته، دا هغه زمانه و چې خیبر فتح شوی. نو یو کس پکې یهودیانو مړ کړ، ورور او تریو دوی رالل پیغمبر علیه السلام ته دعوه پیش کړه چې صاحب زمونږ یو ورور په خیبر کې چا وجلی دی، یهودیانو. نو چې چا خبرې کولې هغه د هغه مړي رور نو حق خو لري که نه چې د مړي لور خبره وکړي. لیکن پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ وی کبر الکبرا، وی اکبره، وی د مشر له نمبر ورکه. ٹھیک ده چې ته د مړي رور او دا بل یې د تره زوی دی، مشر دی او ته کشر یې، مشر له مخکې نمبر ورکه. ګوره دا د مشر احترام شو. یو ځل حضور پاک اوبوس کلی، یو که یو بانډیسي ناستو ښي طرف ته او ګس طرف ته حضرت ابوبکر صدیق ناستو. نو قانون دا دی چې څوک اوبه وڅکي او بل له ورکوي نو ښي طرف والا مخکې کول پکار دی، چې کوم ښي طرف والی. نو ښي طرف ته بانډیسي و، ګس طرف ته ابوبکر و. نو بانډیسي ته وایي که ستا خوښی حق خو د اوبو ستا دی، خو که ستا خوښی نو د اوبه به د ابوبکر له ورکم، ځکه مشر دی که. خو بانډیسي ډېر هوښیار و او نه د الله رسوله ستا جوټه زس کم بل له به نه ورکې. نو پیغمبر علیه السلام داسې د خوشطبعۍ نه هغه کاسه داسې په زور هغه بانډیسي له په لاس کې ورکړه، وی ښځه واله اوس که نو. د مشر احترام دا په شریعت کې لازم دی. مشر لازم نه ده چې عالم نه وي، د علماء خو به کې احترام، د جومات د امام به کې احترام، د سپینګیري به کې احترام، د پلار به احترام کې، د مور به احترام کې. چې کوم د نه مشر دی که په دین کې مشر دی او که هغه په عمر کې د نه مشر دی، د هغه به احترام کې او د هغه به قدر کې. دا قانون دی. نبی علیہ السلام د امامتۍ متعلق فرمایي چې که عالمو مخکې کا یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله، هغه زمانه کې چې به کوم عالمو نو هغه ته به قرآن زیات یاتو.
او که ټول په علم کې برابر و یو شان مولیانو نو بیا چې چاله تلاوت خشتی قاری امخکې کا او که چرته ټول قاریانو نو بیا څوک به مخکې کې بیا چې د چا عمر زیاتی سپینګری مخکې کا د احترام دی لیکن زمون خلقو کې احترام بالکل نشته قدر بالکل نشته قسم دې زمون د دین شاگردان د صحابو په زمانه کې یا د تابعینو په زمانه کې شاگردان به هغوی چې به سبق کې درس ته ناستو نو سر به یې نوچتاو داسې خاموش به ناستو که ان علی رؤوسهم الطیور لکه په سر چې د چا مارغه ناستې دا مونږ ته شریعت دا ښودلې بیا چې د چا دین سره تعلقي د هغې خو به ډېر قدر کې د مدینې شریفې ګوره ځمکه ده خاوره ده څونه احترام به یې کو صرف د پیغمبر علیه السلام د مخه د هغه د کلي احترام د هغې یو څو مثاله دله در کوم زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې مونږ د چا په مذهب یو مدینې منورې ته تللي هلته ډېر شاګردان او بل خلقو کې مشهور او امام صاحب خلوی مقام لري حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی هغې ته وایي چې صحابه سره ملاقات شوي حضرت انس رضی اللہ عنہ سره ملاقات شوی دی عبداللہ ابن ابی وفا رضی اللہ عنہ سره ملاقات شوی دی او په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزع پلار سره تللی او پلار سره دا راکوټ او د لږ عمر وی پلار سره لاړم حج لا نو مدینه شریفې له لاړم نو خلق داسې راغونډو ډېر کم ډېر زیات خلق راغونډ شوي نو پلار نه مې تپوس وکړ بابا دا خلک ولې راغونډ دي وی دا یو صحابي دی او لګیا دی خلکو ته د حدیثو درس کوي دا خلک هغه ته راغونډ شوي دي وی بابا که اجازت وي نو زه به هم ورنږدې شم نو پلار مې وی چې زه ورشم نو زه ورغلم هغه صحابي ته ودرېدم نو چې ورته څنګ ودرېدم د هغه نوم و عبدالله د پلار نوم یې حارث او د نیکه نوم یې جزع عبدالله ابن حارث ابن جزع نو هغه د حضور پاک یو حدیث ولوستو او حدیث ناشنا حدیث اولس من تفقه فی دین اللہ کفاه الله همه وی چې چا د دین پوهه حاصله کړه نو خدای پاک به د دنیا د ټولو غمونو نه په حفاظت کې وساتي وی دا حدیث مې د هغه صحابي نه واورېد نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی ډېره لویه پوهه وله خدای ورکړې وه او ډېر زیات شاګردان یې لرل او نوم یې ډېر زیات مشهور و حضرت امام مالک رحمت الله علیه ته یو ځل چا نوم واخیسته امام ابو حنیفه یاره وی دا سړی څوک دی زړه مې غواړي چې د سره ملاقات وکړم ځکه د د دین ډېرې خشته مسلې د قرآن او د سنت نه د شاګردان ما ته رارسوي بیا د حضرت امام مالک سره ملاقات شوی دی څه حدیثه امام مالک صاحب دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه نقل کوي او څه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام مالک صاحب نه نقل کوي یو سړی چا تپوس کو وی څو زامن دي وی دي خو درې خو دوی مې یو دی وی ولې نو هغه یو زما مخکې خبرې نه کوي حیا مې کوي او هغه دوه چې دي هغه مې زامن خو دي خو پلاران مې دي هغې مخکې چې خبره کوم نو جواب را کوي بل ته چې خبره کوم وی بابا ته چې ته نه پوهېږې نو چې زوی پلار ته وایي ته نه پوهېږې نو خو زوی نه چې دا خو پلار شو که نن بچی پلاران دي پلاران تجربه وکړئ دا چې کوم پلار یو کوټې لږ د عزتي دی د بچو په کار کې ګوتې نه وایي دی پروا نه ساتي په خپلو بچو باندې یعنی ذکر ته د بچی په کار کې ګوتې وایي خدای شته که په دا کور کې دې پرېږدي نن دې وباسي د کور مور نن د دې کور وباسي او داسې مې ډېر لیدلي چې پلار یې د کور ایستی دی او داسې مې ډېر لیدلي چې مور یې د کور ایستی ده زه خپل کار کوه دا مخلوق نه به جوړېږي څه دا پیسه دونه ډېره خوږه شوه دا ښځه ډېره زیاته خوږه شوه ټیک ده د ښځې خپل حق دی هغه به د ښځې حق به پوره کوي خو داسې به هم نه کوي چې د ښځې دپاره مور سپی شي داسې به هم نه کوي چې د زوی دپاره پلار سپی شي او مزدور شي داسې به نه کوي شیخ صاحب د خدای پاک وبخي هغه یو خبره کوله یو هلک پلار داخل کړی په یونیورسټۍ کې نو ملاقات ته یې لاړ نو هغه ته یې ویل چې
ملاقات ته لاړ نو غالب په دې پلار وشرمېده چې دا بابا مې راغی پخوا خو به خلکو د خامتا جامې چولې وې او د خامتا پټکي به او دا شی نشته خدای ګواه دې ما ته اوس هم یاد دي دلته باباجي له به زمونږ بعضې سپینګیري بوډاګان به راتلل هم د دې محلو او غټې غټې خلکۍ به یې چولې وې غټې غټې اسحاق کاکا خدای پاک دې وبخي تڼۍ به دلته کې ابل شان تڼۍ به وې اوږدې نو خلکۍ به ما ته اوس هم یاد دي او نور مشران به سپینګیري خلکۍ به پټکي به یې والي ټولې مزېدار پڼۍ به یې پخپو وې چغار به ترې ختل جومات کې به ناست برکتونه خو ستام دي که نه بشیر جان برکتونه واقع نو دغه سپینګیري د خامتا جامې وې د خامتا پټکې او د زوی ملاقات ته لاړ چې هغه زوی له لاړ یونیورسټۍ ته ملاقات لا چې هغه وکتل یا خدای د پلار د جامو ته وګوره او د پټکي ته وګوره او د څپلو ته وګوره شلېدلې دا څه کوم ځای نه را نازل شو دا هلکان به راپورې اوس خاندي چې دا پلار ته یې ګوره نو هغه هلکانو ته تپوس وکړه هغې خو پې پوه شو دا د تندي ته یې هم وکتل او هغه سړي باندې هم پوه شو ویې لکه دا بابا څوک دی نو هغه هلک ورته وایي دا زمونږ د میخو مزدور دی موږ له میخې ساتي نو چې دا زوی چې د چای پاڼې پسې بار ته ووته هلکان پې پیو نو د هغه بابا نه یې تپوس وکړو ای بابا دا هلک دی څه دی وایي دا مې زوی دی راغلی م یاد شوی مې دی لږ به یې ښکل کړمه یو 2 روپۍ مې وله راوړي دي دا فلنکو چې خو هغه زمانه کې نه رالم چې دا زوی به ووینم ښکل به کړم یو 2 روپۍ وله مې راوړي دي هغه هلکانو ورته وایي ښه بابا وی هغه خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی وی ټیک وایي بابا شنه غریب پښتونو وی ټیک وایي د مور میخه ده او زه یې وله ساتم نو میخه چې ساتې نو که مزدور وته وی او که سنډا وته وی دا ټیک وایي د مور میخه ده زه ساتم هغه میخه نو زه مزدور شم که برکت لاړ بشیر جان ټیک خبره وکړه احترام ختم برکت لاړ کم سکون او کم اطمینان او کم خوشحالی کې په هغه ژوند کې وه قسم دې که اوس په موټر کې او په بنګله کې هغه خوشحالي او اطمینان شته لپه ګولی خلک خوري نو ده کېږي لپه ګولی باباجي له زمونږ یو سړی راغی د پېښور زه راکوټ یم لا طالب وم او هغه ته کېناسته او ورته وی مولوي صاحب ما ته دوا وکړه ډېر پریشانی کې پروت دی خو د پیسو نه ګورې هغه زمانه کې بخار کې دا ټورسټ چلېدی دا پلینکو چې نه وی دونه مې ټورسټ دي او دونه مې میلونه دي او دونه مې پمپونه دي هر څه مال دولت ډېر اجره ورسه ډېر دی خو ذهني پریشاني مې ده او په مولیانو په پیرانو ګرځم چا نه دوا غواړم او چا نه وظیفه غواړم ما ته دوا وکړه چې پریشاني مې ختمه شي یو لپه ګولی خورم نو ماښام وده کېږم خوب راله نه راځي هغه ورته دوا یو سور وځې پس مې اخبار کته که د چا نه مې اورېدلي زمانه ډېره تېره شوه نو هغه سړي د اټک د پل نه دریاب ته ټوپ والې اوزار خودکشي بیا کړې وه سکون اطمینان نشته څوک د بچي د لاسه پریشانه کې څوک د ګاونډي د لاسه په پریشانه کې څوک د رشتہ دار د لاسه په پریشانه کې خاوند د ښځې د لاسه په پریشانه کې خواښې دینګور د لاسه اسخر د زوم د لاسه زوم د اسخر د لاسه یو لوی ټینشن او پریشاني جوړه ده خلک په لوی مصیبت کې پراته دي خدای ګواه دی دا خلک به په دې حجرو کې ناست ټوله شپه به یې ګپې لګولې ډوډۍ به نه وه دا خوینده کچالان به یې خوړل او چې د لاوڼ به غریبانانو خوړه فرجونه کم دی په کورونو کې فرج مرج پکې نو نه فرجو نه واشنګ مشینو په دې کنده کې به دا ټولې زنانه به په دې کنده کې د جمعې په ورځ به خټکواڼي ټیمان باندې کړي په دا کنده کې ورونه به بلول او په هغه جامې به یې وینځلې دا کنده کې هلکه نه وه داسې ټولې زنانه به راوتې وي جمعې په ورځ او تختې او صوباړي به ورسره وو تخته به یې ښودې وه صوباړي به ورسره وو لاندې به په ټیمانو ته ور بله وو خټکواڼې به یې ورته وې جامې به یې وینځلې خدای ګواه دی که هلک به ښځې مخ ته کتل په کنده کې به هلکانو جینکو یو ځای لمبل دا حیا وه که هلک به جینۍ ته کتل د 7 کالو ماشومانو به پرتوګونه نه اغوستل
بے پرتوګه به ګرځېدل. حیا وه په خلکو کې، د کورونو دروازې نه وې که چا به سر چاته ورتاکاو. دا څه شو هغه حیا څه شوه، برقه څه شوه؟ ناوې به صیبه چې پلار کره تله نو ټانګه کې به تله، نو که ستاسو یاد نو شاته به ورته پرده تړله، وبه که به نه به وه. او بیا د کوچوان او د هغې په منځ کې به دننه ورته څادر تړه، ناوې به شاته ناسته وه او پټه، او اوه اتر ورځې به ناوې د کور نه نه وته، حیا به وه. اوس صیبه چې د واده ورځي او ناوې ته وی راځه ډولۍ کې دی چوم، نو کېړو نه به ټقار وباسي، ولې زما خپې ماتې دي څه؟ حیا لاړه ختمه شوه. ناوې د نورو خلکو نه مخکې روانې موټر ته خېږي. حیا څه شوه؟ الک به د واده هلکه دا روانې زړې خبرې تاسو شو، د واده الک به شپږ اووه ورځې 10 ورځو پورې پلار سره سترګې نه لګولې. داسې ده که نه ده؟ پټ مخ به ګرځېده د واده هلک. جنۍ به مور پلار کره هفته نه تله، شرمېده به. او د واده هلک که به د شپې کور ته ته نو داسې ټیم به یې ساره چې پلار مې نه چې پټ غوندې کور ته ورشمه، اوس راشه چې پې تاویږې. لاړه حیا ختمه شوه، برکت لاړ ختم شو، د جون برکت ختم. نو نقصان یې څه دی؟ جومات د منګزارو نه ډک دی، قرآن شریف پار کور کې پروت دی، ګیرې شته، پټکي شته، سکون اطمینان نشته. خلک د خدای په قهر او په غضب اخته دي، ټوله ډاکټرانو پسې منډې دي. کینسر دی او زیړی دی او پلانکې بیماری ده او پلانکې بیماری ده او پلانکې بیماری ده. نه دا د کونډو دردونه او نه بچه ته به یو سړی چې تابم دا 100 کالو به د بادګولې دل پر هغې مړ شو، خدای چې څه بیماري به وه. نه دا دونه ډاکټرانو کامپوډر د 2 پیسو په دارو به خلک جوړېدل. اوس ورشه شفات او هسپتالونو پسې خلک منډې وایي په لکونو روپۍ لګوي او نه جوړېږي. د ژوند خوند ختم، برکت ختم. زمارونو حیا پیدا کې په ځان کې، احترام پیدا کې، د مشر احترام وکې او په ځان کې حیا پیدا کې چې د ژوند او د په قیمت او په خوند باندې پوه شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی، ډېر کمزوري دی، بوډا دی. سړی چې بوډا شي که نه نو بیا دا دماغ کار نه کوي، غصه م ورځي او ګزاره به ورسره کوي. او بل نبی علیہ السلام فرمائی چې سړی بوډا شي، وی بنی آدم بوډا کیږي او 2 خصلتونه ځوانیږي. دا نبی علیہ السلام فرمائی. یو په مال حرص ځوانیږي او بل په عمر. عقل خدا وی چې سړی بوډا شو نو چې مال سره مینه کمه شي یا 17 ورځې پس مرم په مال څه کومه، او چې عمر سره مینه کمه شي ځکه چې اوس 12 ورځې پس میاشت پسه سمري. لیکن قربان شم د خپل پیغمبر نه څه رښتیا خبرې کوي چې دې څونه بوډا کیږي نو دا 2 صفته ځوانان کیږي. یو په مال باندې دا مینه چې دا ځوان شي، مال سره نورم حرص پیدا شي، او یو عمر سره چې کومه مینه واغه نور زیاته شي، ځوان شي. او دې دا نه وي چې زه خو بوډا یم لږې ورځې پاتې دی، د حرص د عمر نورم زیات شي. نو دا یو بوډا صحابي دی، یو سړی نوی مسلمان شو، نو نبی علیہ السلام مبارک به دا عادت و چې کوم به نبی مسلمان ونو هغه به لږه توجه زیاته ورکوله چې د زړه اسلام سره ولګي. صدقې به هم وله ورکولې، زکات به هم وله ورکو، مینه به هم زیاته ورسره کوله چې نوی مسلمان داسې نه چې واپس کافر چېته نشي. یو سړی نوی مسلمان شو، راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، وی د الله رسوله زما پټی دی او زما باغ دی، او د دې فلانکي صحابي د دې بوډا 10 بوټي دي د کجورو، دا ته ماله واخله. که دا 10 بوټي ماله راکړل نو زما دا دیوال به نیغ شي، دا پوله به نیغه شي، نو زه به دا کورم دی باغ کې جوړ کماو، دا پوله او دا دیوال به مې سیده شي.
او چې دې دا لس کجورې نه راکوي نو زما دا دیوال نه نیغېږي. نو تاسو دې صحابي دی بوډا ته ووایه چې دا لس کجورې مال راکړي، دا لس بوټي. نبی علیہ السلام مبارک هغه موقع وکته او واقعي چې که دا لس بوټي دی نه ورکوي نو د ده دا دیوال کږېږي، او که دې بوډا صحابي دی هلک له دا لس بوټي ورکړل د ده دیوال به پرې نیغ شي. نو هغه سړی یې راوغوښت هغه بوډا صحابي، وی دا لس بوټي دي او دا ته دې صحابي له ورکا، دې نوجوان له. مقصد یې دا چې دا نوجوان به خوشحاله شي، نوی مسلمان دی، زړه به یې ولګي. هغه بوډا صحابي نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله حکم کې او مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کومه، دا خو ستا مال دی، مشوره در کوم که ورکې نو ښه به وشي، که نه ورکې نو ته مالک یې، ستا مال دی، زور در باندې نه چلوم، حکم درته نه کوم، مشوره در کوم. وی ښه که مشوره راکې نو دا لس بوټي نه ورکوم. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل الکه یو کار وکړه، پیسې یې واله، د دې بوټو چې څومره پیسې کېږي او د دې ځمکې موږ به پیسې در کو، په ده باندې دا بوټي دا لس او دا ځمکه خرڅه کا. او ته بیا وایي وی دا الله رسوله حکم کې که مشوره راکې، که ستا حکم یې خو بسر و چشم منم، ځکه د پیغمبر حکم خو چې منې خو مسلمان به، نو که ستاسو حکم یې خو بسر و چشم منم، او که نه مشوره راکې. حضور پاک مبارک بیا ورته فرمایل وی نه حکم نه کوم، ته مالک یې، په زور خو چې د چاقو خني نو څوک پې بوټي نشي خرڅولی، او چې د چاقو خني نو په زور خو پې ځمکه څوک نشي خرڅولی. زه خو آخرت ته خپله غاړه روغوړم، زور در باندې نه کوم، حکم درته نه کوم. یاره یو ښه مشوره در کوم که دا لس بوټي دي په ده خرڅ کړل او د هغې دا ځای نو د ده دا دیوال به نیغ شي. وی د الله رسوله چې حکم کې خو ورکوم او که مشوره راکې نو نه ورکوم. ډېر ښه. نبی علیہ السلام مبارک ته وحی راله او فوراً دی بوډا صحابي ته فرمایي هلکه یو بل چل وکړه. وی داسې وکړه چې دا لس بوټي دله ورکړه، رب العالمین به تاله په جنت کې یو ډېر بهترین باغ درکړي او اعلی محل به درکړي د دې لسو بوټو په مقابله کې. بهترین باغ اعلی، دا لس بوټي دي او جنت کې بهترین باغ، او جنت کې به الله یو اعلی محل درکړي. وی صاحب حکم راته کې که مشوره راکې؟ نبی علیہ السلام فرمائی نه حکم خو نه کوم، ستا خپله خوښه ده، د خپل اختیار مالک یې. وی که حکم کې خو ورکو، خیراتی ورکوم، او که حکم راته نه کې او مشوره راکې نو لا حاجت لی فیه، بس همدا لس بوټي مې خو وخت دي صاحبه، خو کمزورې دی، بوډا دی. سړی چې بوډا شي که نه، یو سړی بوډا و ډاکټر لاله، وی صاحبه وی سترګو څوک سره ته خل خل ښکاري، ډاکټر صاحب ورته وی بوډا که نه، عمر دی کم دی. وی صاحب په غوږونو هم څه نه اورم، ډاکټر صاحب ورته وی ګوره که کمزورې او بوډا یې بوډا، نو ځکه نه اورې. وی صاحب لاسونه مې مرپي، وی دا هم د بوډاوالي نښه ده، بوډا. وی صاحب غاښونه مې هم ټول ووتل، وی دا هم د بوډاوالي نښه ده. نه بوډا بابا ډاکټر د غوسه شو، څه بوډا د بوډاوالي نښه ده، د بوډاوالي نښه ده. ډاکټر ورته وی دا دې د بوډاوالي نښه ده. غوسې دې شروع کړې که نه، هم د بوډاوالي نښه. نو خبره دا چې سړی بوډا شي نو بیا خو انسان کمزوری شي. نو حضور پاک مبارک ورته فرمایي دا لس بوټي ورکا او زه ضمانت در کوم، داسې وفرمایي زه ضامن یم ستا دپاره، ضمانت در کوم چې الله به جنت کې دله باغ هم درکړي او بهترین محل به هم درکړي. وی صاحب حکم کې؟ وی نه حکم نه کوم، که حکم کې خیراتی ورکوم، او که حکم نه کې مشوره راکې نو دا لس بوټي زه بوډا سړی یم او په دې مې خپل ژوند تېرېږي، دا رانه مه غواړه. دا بوډا بابا لا زلمی پوه شو چې نبی علیہ السلام خو زما دپاره خواري وکړه، خو اوسه سړی نه راکوي نو څه وکړم. یو ځوان صحابي ناستو په دې موقع باندې چې خلک خواري شو، دی راغی نبی علیہ السلام ته وی صاحب وی دا لس بوټي که زه عالم د دې بوډا نه په څه طریقه، او دا زه
دې ځوان ته وقف کم نو ماله به الله جنت کې محل او باغ به راکړي وی بالکل ضمانت ورکوم نبی علیہ السلام فرمایي زه ضامن یم ګوی کوم او ضمانت ورکوم چې طالب هم رب العالمین په جنت کې بهترین باغ درکړي او محل به هم درکړي دې پټ غلې غوندې لاړه هغه بوډا صحابي کې دروازه وډبوله د کور یې بهر راوویست چې د کور یې راوویسته ورته وی ما پېژنې وی نه وی زه فلان کې یم د قبا علاقې اوسېدونکي و دا نوجوان زه فلان کې یم او ستا نوم خو مې اورېدلی دی ته خو ډېر ښه انسان یې او ډېر مالدار سړی نوم مې د اورېدلی خو لیدلی مې نه وی وی درته پته ده چې په قبا کې زما یو باغ دی د زرو بوټو زر بوټي دي پکې او هر قسمه بوټي پکې شته هر قسمه کجوره پکې ده د ده ډېر اعلی باغ په قبا کې او د قبا د کجورو باغونه اوس هم یاد دي زر بوټي دي پکې وی بالکل ستا د باغ مې شهرت اورېدلی دی چې ستا په قبا کې د زرو بوټو باغ دی او بهترین اوبه دي او اعلی قسم کجوري دي پکې او د کجورو مختلف قسمونه دي پکې شته وی دا ستا د باغ شهرت مې اورېدلی دی وی یو ستا له راغلی یم یو سودا کوم دا بوډا ورته وایي څه سودا کې وی دغه لس بوټي به راکړې او د هغون باغ در کوم څنګه دی خوښه ده غون د زرو بوټو باغ در کوم او دا لس بوټي دنه غواړم د هغې په عوض کې هلکه روغ خو یې که نه چې ته لس بوټي او چې ته زر او دا خو صرف لس بوټي دی هغې سره یو ګز به ځمکه ده او د دې په مقابله کې د زرو بوټو باغ راکې وی بالکل دا سودا در سره کوم که را سره منې وی بس در سره به ومنه زه دا لس بوټي مې در کړل او هغه باغ راکړه وی در مې کړل هغه صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله هغه بوټي ما د هغه بوډا صحابي نه واغېشتل هغه له مې د قبا هغه خپل د زرو بوټو باغ ورکړ او راشه بس دقه بوټي دا لس بوټي د نوجوان صحابي د زما له طرف نه وقف وی بالکل زه ګوی در کوم نبی علیہ السلام او فرمایل ضمانت در کوم قیامت پر ورځ به زه د الله دربار کې ضامن یم چې طالب الله جنت هم درکوي او محل هم درکوي نیغ لاړ او د دې صحابي په هغه زرو بوټو باغ کې کور هم پکې اوسېدم بعضې خلک اوس هم په باغ کې دننه ځان له کور جوړ کړي پکې اوسېږي چې څنګه ورغې د باغ په غاړه باندې ودرېده او ښځې ته یې چغې کړې فلان کې بچي دې مه راوباسه او د دې باغه روځه د سړي ته خو را دننه شه ولې وی روځه دا باغ مې خرڅ که دا مې خرڅ که شابه روزه ته زه چې ما خرڅ که زه نه در نه نوځم ته م روځه او بچي دې م راوباسه او دا کور هم پرېږده او دا باغ هم پرېږده دا ما خرڅ که ښځه یې پوه شو چې ته ډېره ښه سودا به یې کړي بل ځای به یې پې ښه باغ اخېستي اس سړیه دا دې څه وکړه دې کې خو زمونږ کور دی دې کې خو زمونږ سامان دی دا خو ډېر قیمتي باغ دی اعلی اوبه دي پکې چینې دي پکې کویان دي پکې دا دې څوک ښځې ډېره ناشنا سودا مې کړې ده د دې نه بهترین باغ مې واغېسته ښه ښځه راووته سره د بچو نه چې لارې ته راووته وی سړیه کوم ځای دی هغه قیمتي باغ واغېسته وی جنت کې مې پې سودا وکړه دې ته سودا وایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به سړي خواهش خو دا وي چې دنیا دا باغ د جنت به چته کېږي جنت سره به راکاږو اوس هم خلک بعضې وایي که نه زمړه په هغه لوی دغه سټیشن به خبرې کوي دا ګورې د کفر خبرې دي چې څوک دا وایي که نه چې په هغه لوی سټیشن به راکاږو سره بیا دا د کفر خبرې دي یو صحابي حضرت خباب رضی الله عنه په یو کافر باندې قرض ورغې ما له خپل قرض راکړه هغه ولې نه ورکوم وی ګوره ما له خپل قرض خامخا راکړه ورته بالکل یې دله نه در کوم کافر ورته وایي دا قرض نه در کوم وی دا دغه ورته وایي دا صحابي ورته وایي چې ګوره بخه مې درته نه او مړ به شې بیا به یې درنه غواړم وی ښه مرم به زه وی که مړ شم که نه وی هلته به زما بچیم ډېري لکه دلته خدای چې څنګه را کړي دي او هلته به مې مال هم ډېري ته دلته هم خوار هلته هم خوار او زه به هلته به مال یو دلته مې مال دی هلته به بیا درکړم زه په مخه دی ښه دا ګوره دا د کبر خبرې دي او دا د مستۍ خبرې دي نو دا بعضې خلک وایي هلته په لوی لاور به خبرې کوو او هلته به یې دله بیا ترانه به یې والې ښه په لوی ټیشن به درکړو دا دین پورې به سپکه نه وی د قیامت او د حشر پر ورځ پورې سپکه به نه وی دا د کفر خبرې دي نو خبره مې دې پورې کوله چې وی ښځې داسې
باغ مې پې وی کوم ځای دې پې واغېسته وی دا باغ مې ورکه او جنت کې مې پې باغ واغېسته او دا کور مې د دې باغ پرېښه او جنت کې راله محل راکوي او ګواه مې څوک دی د دواړو جهانو مبارک سردار اوس که دې زمانې ښځه وه نو څه غوبل به یې جوړ کړی و که نه مخ سر به یې ټکوړي و دا دې څه وکړل موږ به څه کوو بچي به دې څه کوي کم خوا منډې وایي ښځه ورته وایي ای سړیه ډېره بهترینه سودا دې کړې ده مبارک دې وي ستا دې مبارکي ډېره بهترینه سودا دې کړې ده ډېره ښایسته سودا دې کړې ده دې ته شریعت وایي او دې ته دین وایي خپل خواهش به د دین تابع ګرځي یو ځای کې یو صحابي نبی علیه السلام مبارک بار راووت د غرمې او ډېر سخت وږي و په دې خېټه مبارکې کاڼي تړلي و دې ښي طرف ته موږس طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر دام دواړه راغلل تپوس یې وکړه د حضرت ابوبکر نه څنګه راووتې ویې صاحب بس هسې راووتم چې نبي علیه السلام ته به لږ وګورو به خوشحاله به شم حضرت عمر رضی الله عنه تپوس وکړه عمره ته څنګه غرمه کې راووتې دا خو د خوب وخت دی ویې صاحب خوب نه راځي لوګې را په مخه کړې ده ډېر اوږې نو حضور پاک مبارک ولا کمیس اوچت که وی راشه عمره تا یو کاڼې تړلې دی لوګې نه ما دوه تړلې دي ځای چې ځو حضرت نبی علیه السلام ته مخکې شو حضرت ابوبکر او عمر ورپسې شو مدینه منور کې یو صحابي ابوالهیثم رضی الله عنه د هغه باغ ته ورغلل نو عربو به هم دقه چل کړو چې باغ به د کجورو په هغې کې دننه د انګور منګور به هم پکې اوبه به هم پکې او کور به هم پکې جوړ کړو چې څنګه باغ ته ورغلل نو نبی علیه السلام مبارک یې د ښځې نه تپوس وکړي ملګري دې څه شو وی صاحب هغه تللی دی او د سکو خوږې مزېدارې اوبه راوړي مدینه منوره کې د خوږو اوبو مخصوص سکویانو وی ښه بس هغې ورته څادر واچوو نبی علیه السلام مبارک یو سوري ته کېناست دی کې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه صحابي راغی نو راغی ډېر زیات خوشحاله شو چې زما کور ته زما باغ ته حضور پاک مبارک تشریف راوړی دی لاول نبی علیه السلام ته ورته رغاړوه بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړوه بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړوه او بیا ورغی او اعلی کجوره یې وکته او د هغې کجورو نه یو خشته غونچک را پرې کړ او نبی علیه السلام مبارک ته څادر بستره برابر کړه صحابو ته او هغه غونچک یې ورته مخې ته کېښو او خشته اوبې چې کومې راوړې هغه په کټوري کې راواچولې هغه یې ورته مخکې کېښودې حضور پاک مبارک ورته لا مسکې شو هلکه وی غونچک ته ولې پرې کو وی مونږ له به درته لږې پخې کجورې را څنډلې وې که نه وی نه صاحب غونچک مې راوړه چې ستاسو په خپله خوښه پکې ځان له غونډې کې که پخې خورئ که کچه کجورې خورئ او یو قسم کجورې چې حضور پاک مبارک به ډېره خوښوله بسر ورته وایي نیمه پخی نیمه کچه وی که دام خوښئ نو ځان له په خپلې غونډې کې نا کجور غونچک یې ورته کېښود سره د هغه خوږو اوبو سوري ته او بستره یې ورته برابر کړو چاړه یې راواغېسته لاړ نبي علیه السلام خو پې پوه شو چې اوس مونږ له څاروی لالې ورته وی ابوالهیثمه وی ګورئ څاروی لالې خو دوه څیزونو نه خیال ساته د پیو څاروی لال نه کې او بل رکوټې بچی لال نه کې ځکه ماشوم خو مور پسې منډې ترړې وی وی ښه صاحب یو ښه مزېدار ښکلې چیلوکي یا ګډورې یو کته وغې حلال او چې څنګه یې حلال که ښځې ته یې وی شابه غنم اوړه که او اوړه برابر که ته ډوډۍ پخې که او زه به دا غوښه ته برابره کړم نبي علیه السلام مېلمه دی چې دا غوښه او دا څیزونه پرې وخوري هغې ښځې ډوډۍ پخې کړې او دې هغه غوښه پخه کړله د ښځې او دا هغه غوښه پرې کړه چې پخې شو راوړه نبي علیه السلام مبارک ته کېښوده حضور پاک مبارک سره د خپلو صحابو په مینه هغه ډوډۍ خوړه او بیا د هغې په هغه باغ کې مونځ هم او د مانځه نه پسې بیا هم لکه شان دې غوښه وخوړه او بیا صحابو ته فرمایي ابوبکر ته چې ای عمره ګوره د څو ورځو ناره اوږي او صحابه د څو ورځو ناره اوږي وی قسم دی چې د قیامت په ورځ به د دې نعمتونو مونږ نه الله تپوس کوي ښه خوراک هم وخوړ خوب هم وڅکلې او د ښه مزېدار اعلی سوري لاندې ناسته وکړل دا نه وایي یاره مونږ خو اووه ورځې یا شپږ ورځې یا پنځه ورځې دا نارې تېرې کړې نه د دې نعمتونو به د قیامت پر ورځ زمونږ نه تپوس کوي حضور پاک مبارک ورته وکتل چې د دې ښځې او د دې خاوند څوک شته نه د خدمت
دغه یو سړی دی یو دا ښځه ده. نو نبي علیه السلام مبارک یې خاوند ته ووی وی چې کله موږ له غلامان او مریان راشي نو راشي یو مریی به دله درکړم خدمت به دې کوي. هغه وی صاحب ډېره ښه. څه موده پس نبي علیه السلام له چا غلامان او مریان راولېږل. دې خبر شو چې راغی وی د الله رسول تاسو راته فرمایلي چې که غلامان راشي یو به درکوم. وی او نو نور یې په صحابو تقسیم کړي یو دوه غلامان پاتې. وی دا دوه پاتې دي کې یو ځان له خوښ کا. دا صحابي ورته وی د الله رسول ته پکې را له خوښ کا. نور بیا څونه هوښیار دی. وی ته پکې را له خوښ کا. وی ښه نو دا یو ما په منځلي دی دا مونځګزار دی دا ستا شو دا بوزه. خو ګورې پام کوه ښه سلوک ورسره کوه تنګ یې نه کې تکلیف پې وانه کې. ځکه نبي علیه السلام به بار بار صحابو ته فرمایل الصلاة وما ملکت ایمانکم د مونځ خیال ساتئ او د غلام د مرئی د نوکر د امسایه د زمیدار چې کوم ستا د لاس لاندې دي د هغې به ډېر قدر کوي او ډېر خیال به ساتئ. نو ده ته هم دغه نصیحت وکړه چې دا بوزه خو ګورې ډېر خیال یې ساته. غلام یې د مټه ونیو او لاړل. چې څنګه لاړل ښځې ته یې وویل ښځې ورته ویې څه دې وکړل؟ وی نبي علیه السلام خو را ډېر ښه غلام راکړ او ښه مضبوط هم معلومیږي. وی سړیه نورې درته څه وې؟ وی نه هېڅ یې ونه فرمایل خدای راته وفرمایل چې ها دا غلام بوزه او خیال یې ساته ښه سلوک ورسره کوه. ګوره نو ښځه ښځه یې که نه دا مې دې پورې وي چې هغه وختینې هم ښځه وه. وی خاونده مبارک دې چې ډېره ښه سودا دې کړې ده. دا ښځه ورته څه وایي؟ وی سړیه وی یو خبره درته نه کوم؟ وی وایه که نه؟ وی نبي علیه السلام فرمایي چې ښه سلوک ورسره وکړه. وی ښه سلوک ورسره نه کوو؟ وی ښه سلوک به دی چې د الله په رضا کې د الله په نوم یې ازاد کړو. ته خپل خدمت کولی شي او زه هم کولی شم. بس دقه هسې نه حضور پاک مبارک فرمایي ښه سلوک ورسره وکړو چې ته رانه ورسره د لاس نه راته ورسره بد ونه خېږي. بس دا به ښه سلوک یې چې ازاد یې کړو. وی هو حر لوجه الله زه د الله په نوم ازاد یم. حضور پاک مبارک ته څه موده پس تپوس وکړه غلام دې څه کړ؟ وی صاحب ښځې مې وې چې حضور پاک مبارک ښه سلوک ورسره وکړه. ښه سلوک دا دی چې د الله په نوم یې ازاد کړو ازاد هم کړو. وی فرمایل وی هر انسان له خدای پاک دوه وزیران ورکړي یو د خیر او بل د شر. د بادشاه یو وزیر یو شان دی او بل بل شان دی. په کور کې انسان تم وی چا چې څوک خدای د ښه ملګري نه وساته او ښه ملګري وله الله ورکړه وی دا کامیاب دی. تا له خدای ښه ملګري درکړي دي ښه ښځه له خدای درکړې ده. نو اوس د انسان خواهش څه وایي؟ خواهش خو دا وایي چې دا غلام را سره وي زمونږ به پې لاس ارتي زما به هم خدمت کوي او زما د خاوند به هم خدمت کوي او چې غلام نی دار څه په خپله کوي بغیر د نوکر نه ژوند ګران. لیکن د الله او د رسول خواهش څه دی؟ ادا دې که دې آزاد که حدیث پاک کې راځي که چا یو مریی آزاد که د د هغه مریی هر اندام آزاد که. ځکه لاس یې ستا لاندې و خپۍ ستا لاندې وه سترګې ستا لاندې وي هر څه ستا د هغه غلام هر جز ستا غلام و نو تا د هغه هر جز او هر اندام آزاد که نو خدای به ستا هر اندام د جهنم د اور نه آزاد کړي. نو ګوره رونو خپل خواهش لاندې او د الله خواهش پورته. مسلمان بدقتی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. خپل خواهش به د دین تابع ګرځئ بس. او که ته وایې نه زما خو زړه دا غواړي او شریعت وایي نه داسې نه ده او که ته وایې چې زما له خو دا غواړي او الله وایي داسې نه ده نو ته به سوچه مسلمان نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جنگ کې یو شهزاده ګیر د بادشاه زوی د بادشاه زوی چې گرفتار یې کړ او ډېر خطرناک مجرم و. رایې حضرت عمر رضی الله عنه ته ویې صاحب دا د لانکي بادشاه زوی په جنګ کې ونیو صاحب ډېر لوی ظلم یې مسلمانانو سره کړی. زموږ قیدیان یو وخت کې ده نیولي او د هغه قیدیانو سره ډېر سخت سلوک دی ظالم کړی او دا ډېر خطرناک دی. دا دی حضرت عمر رضی الله عنه جلاد راولی سر ته یې ووهی مردار یې مړی کړی چې دومره ظالم دی او زموږ قیدیانو سره یو وخت کې دومره ظلمونه کړي دي. مزې خو غریب دقسې تړلی شوی دی چې جلاد یې راوست او جلاد تورې ته ګوته کړي دا شهزاده دا کافر د بادشاه کافر زوی. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي صاحب یو ارمان مې دی. وایه یو ګیلاس اوبه مې پکار دی. ویې راوړی ورکړې
اوبه وڅښه چې ارمان دې پوره شي. په منډه یو صحابي لاړ اوبې راوړېدلې ورته چې اوبې لاس کې واغېشتې نو پرپي شو، لاس یې پرپه ودو شو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل که لاس دې ولې رپي؟ وی صاحب یارېږم هسې نه چې زه اوبه خولې ته کړم او ته دې جلات ته حکم وکړې دې وخت کې مې سر ونه وی یارېږم چې د اوبو څکم چې د هغې نه پس مې سر ویسې نه اوبو په منځ کې غزارو نه کړي. وی چې تر څو د اوبه نیس کړې سر د نه نه وي زه اوس اوبه په اطمینان. وی ښه چې وی او بلکل تر څو چې تا د اوبه نیس کړې دې به تا نه سر نه وي. بس هغه هغه ګیلاس وغورځو اوبې توی کړې. خلک هم حیران شو او عمر ورته دا یې څه وکړل؟ وی اوس مې نشې وجلې. ولې دې نشم وجلې؟ تا اوس په خپله وایي چې تر څو یې د اوبه نیس کړې نو نه دې وجنم. دا اوبه اوس زه کم دی څکې چې مخ ځمکې راښکو. ختمه شوه خبره. اوس ته اقرار وکړو او ته د یو پیغمبر ملګری او هغه متعلق مونږ داسې اورېدلي چې دروغ نه وایي نو ته به هم دروغ نه وایي. اوبه چې مې تر څو نیس کړې نه مې شي وجلې. تا دا ویلي په خپل اوهو دا خو ما خولې نه ووتله. وی ښځه معاف کړې معاف مې کړې معاف مې کړې وی معاف مې کړې وی معاف شوم وی او وی آزاد شوم وی او وی کلمه راته وښایه کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل لکه عجیبه سړی نه که دا مونږ په توره والې وې وختي او اوبه مونږ نه وې درکړې او په توره م والې وې نو تا مخکې کلمه ولې نه وې چې اوس کلمه وې؟ وی که مخکې مې وې نو خلکو به وې چې د مرګه یېرېده نو کلمې وې. مخکې مې ځکه نه وې ګنې زما وختي اسلام تړل شوی د مسلمانانو دا ژوند مې ولیده. زه قیدي هم تړلی شوی یم د مسلمانانو دا ژوند مې ولید. د مسلمانانو دا قرآن مې واورېده د هغې دا عبادت مې وکته د هغې دا منډې تړلې مې وکتې. واقعي چې مسلمان نو کافر به د هغه عمل ته ګوري مسلمانېږي به. نن زمونږ مسلماني کم خوا لاړه. نن مسلمان چې دا کافر چې مسلمان چې د مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تختی. د خدای په قهر مسلمان اخته دی، د خدای په غضب اخته دی. ورشه وګورئ په اسرائیل په فلسطین نښتې دي او موږ دلته چغې جوړې کړي دي. نومره مړه کړل، جلوس وباسو، جلسه وباسو، دا کوو هغه کوو. هلته اسرائیل هغې وي نه صبر کوه موږ پرې سوچ کوو. روزانه حملې کوه د دنیا مسلمانان شهیدان کوه. کله په ماشومانو په سکول بمباري کوو مسلمانان شهیدان کوو. په سوونو د مسلمانانو مړو تعداد خو لا پرون رسېدلی دی. خدای خبر چې نن به څونه وجلي او هغه ځای نه بمباري کېږي او مسلمانان اوله او ټینکونه ورځو مسلمانان اوله او موږ څه کوو؟ جلوس زنده باد او مرده باد او جلوس وباسو جلسې وباسو. زمونږ د دې حکمران نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي. دا به د دې فلسطین دغه مسلمانانو دغه ماشومانو به لاسونه او زمونږ د دې عرب او د عجمو د دې سربراهانو به د قیامت پر ورځ ګریوان او دا زمونږ خپل عمل دی چې مونږ پرې نیولي کېږي. اوس هم ورشه په فلسطین کې وګوره د فلسطین جنکۍ اوس هم په پینټ کې ګرځي. اوس هم وګوره موږ خو پرې خفه کېږو. قرآن شریف الله وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا چې تر څو ځان نی بدل کړی خدای دې نه بدلوي، ځان به خپله بدلوي. تاسو وګورئ په تصویرونو کې ما کره خو الحمدلله ټي وي نشته او نه ټي وي نه خبرې خو پر اخباراتو کې کله کله تصویرونه ګورو نو د فلسطین جنکۍ پیغلې اوس هم پینټ کې ګرځي او بنین کې ګرځي. اوس هم د هغې په سر لوپټې نشته، اوس هم د هغوی سټونه او مخونه ښکاري، د هغې هلکان اوس هم د انګریز لباس اغوندي.